او زه راته خپل یو چې شمدید واقع ښیم. زما په دارالعلوم نعمانیوت بازو کې ما سره یو ملګری و، ډېر ذکي طالب و، قابل د کوهستان. موږ سره به یې تکرار کو، تاسو یقین وکئ موږ به وی خدای دنه به ته څه لوی علامه به جوړېږي. قابل انتهایی په دې معقولاتو کې بیا ډېر زیات قابل و. خدای والا یو پویه ورکړې وه، حافظه م و، هغه توقد او ذکاوت چې څه ته وایي هغه م قیاست. خو یاره یو شی پکې و چې بې ادبه ډېر زیات و. استاذ به یې ډېر زیات خفه کو درس دوران کې، او کله به یې موږ ته بارم وی د کتاب نه دی کړی، او کله به یې ویره دې نه پوهېږي زه درته وایم واقعي د هغه توجیه به د استاد نه ښه وه، بې ادبي به یې ډېره کوله. ډېره زمانه زه دې قصه خانه کې روان وم یو ځل، نو یو سړی مې ولید، تور کمیس یې اچولی اوږد او پوزه یې بېدله لیونې. نو ما ګمان وکړ مې دا خو دا فلان کې معلوم دی، هسې شک مې پرې راغی. نو هسې سړي د سودا راشي د شیخ پنساري دکان سره خوا کې دغه ځای کې مې ولید. نو زه ورغلم غلې غوندې، خدای لیونې داسې نه بل څه درته ونه. چې ورنږدې شم نو هسې مې لکه فلان کې خو نه، دې وخت کې لږ یو پوټې دماغو کې حوصله وه چې ما ته یې وکتل. نو ما ته به مدرسه کې سابق وي سابقه تی؟ ما وی دویمه خبره یې دا و یو ګیم ډوډۍ راله واله، ما پرتګي نو صرف کمیس. نو ما مخامخ هوټل ته بوتم، نو هلته کې مې کېنو، هغه سړي ته مې لږه څه ډوډۍ موډۍ برابر کړه، په میز ورته کېنو او په رومال مې راوایست، په هغې مې وله خوله پوزم پاک کړل. نو ما یو ورېږه دنه معلومات کوم سړی همغه دی که نه دی، شک خو لږ په یقین بدلېږي. نو تپوس مې ته وکړه هلکه فلان کې ما ته وایي سابقه څنګه؟ ما وی خیم باباجي دي هغه خبرې ورته یادې وې. هغه زما علما چې کوم زمونږ ساتېده د هغې نومونو تپوسونه، یو خبره ټیکه او دوه غلطې، دوه ټیکه او یو غلطه، خو ټول منظر اتمانځو محتمم صاحب د ملګرو نومونه. اوهو سړی خو همغه دی. د ډوډۍ دوران کې پې دوره راله، مې د علته ورکړه، لوښي ټوله خو غورځو، یو چغې وواله بار لاړ. هوټل والا ما ته وایي ماله د پې لوښي په لیونو دې راوستل، مې د پیسې در کوم که ما وی ګوره چې د استاز ادب او احترام پکې نو څومره قابل و لیونی ګرځېدل، بازار کې ګرځي لیونی دی. ادب به کوئ طالبانو ته خو بالخصوص د کتاب د مدرسې د استاد عوامو ته مې هم چې د علماو طالبانو جومات مدرسې احترام به کوئ.